یو نظم دی سرلیکې دی عبدالله بحري او عبدالله بري په نامه د عبدالله یو ښکلي ځوان نازولی په ښایست غني سبحانو د ژوندون چارې یې ښه سره پیوند وې تېرې سوي ورځې شپې باندې د خوند وې نه د لاسه یې ازارو چا لیدلی نه وده ته چا ازار ورسولی مایګرو بس مایان به یې نیوله د ژوند ټوله ګزاره یې په کوله یو ورځ له کلي ووتی صحرا ته مخ یې ونیوی د لوی دریاب خوا ته د دریاب پر غاړه کښېنستی چرتوکي سوچ او فکر کړي د خدای په قدرتو کې ویل دغه نو شاهده چې چلیږي نه شروع چاته معلومه نه ختمیږي چې هر څه یې اراده وي هغه کیږي چې هر څومره نیستي کیږي هم رزیږي بس ته ځان سره خدایي د خالق ستایي یو وار وژاړي بیا بیرته په خندایي ګوري لیرې پر اوبو یو شی ښکارېږي د انسان خو عبدالله ورسه بیریږي چې دا سرنګ انسان دی څنګه شی دی خامخا به وي ملکه یا پیری دی چې سړی رانږدې کیږي عبدالله ته عبدالله هم رهي سو هغې خوا ته چې یې وکتله سم صحیح سړی دی څه وجیجه د انسان دی نور ماهی دی عبدالله پر وکړي غږ له هغه ځایه ویل انسه که پیری یې څه بلا یې د اوبو سړي ویله چې انسان یم په اوبو کې پیدا کړي حق سبحان یم دا چې ته یې کړې پر وچه زه اوبو کې نو څه به نه وایو د خدای په قدرتو کې زه انسان یم او نوم مې عبدالله دی ټوله ژوند مې په اوبو کې حال مې دا دی اوس نو ته حالات ووایه اشنا یې چې ته څوک یې او راغلې له کومه ځایه عبدالله ورته ویله زه انسان یم نوم زما هم عبدالله جوړ د رحمان یم چې زه خدای یم په دنیا کې پیدا کړي چې څه علم و ما ته دی را کړي ما دا ستا په رنګ انسان نه دی لیدلی نه مې نقل دی له چا نه اورېدلی یو تر بله یې بیان کړ خپل حالونه د یارۍ سره ورکړه بس لاسونه چې بري و د ژوند حال ورته ویلي د بحري و زړه بې حده پر سوځلی څو غمي یې له دریابه را بهر کړه په ځواني یې عبدالله بري ته ورکړه په هفته کې یې یو ځل سره لیدله ورځ په ورځ یې یاري لا هم ټینګېدله یو غمي ورته راباسي له دریابه بل ورچلوي میوې تر خپله تابه یو ورځ بحري وختي وراوتلی عبدالله بري یو څه وزنډېدلی د اوبو عبدالله وړی د میوو و انتظار یې کو ګل کښلی تر راتلو چې بري عبدالله راغی تر دریابه سر یې خلاص و چې یار دی ډېر بېتابه ویل یاره ته به نن راته راخېږې بس ما سره دا نن شپه مېلمه کېږه ګوره موړ به دې په رنګارنګ میوو کم تر مړه به دې ارواح په نعمتو کم څوره کمه به خواړه درته تیار کم څه چې زما په وس وي ټول به درته اجار کم عبدالله بحري ویل یاره ښاغلې حوصله دې څه د قسم نازولې خو افسوس چې څه قدرت وای د ختلو اوس به نه وای انتظار ستا د راتللو چې په کومه ورځ ته محض زنډېدلی ستا تر کوره به هغه ګړی در تللی خو اوس دومره قدرت نه لرم اشنایه چې در پورته سمه زه له دغه ځایه رب را کړې په اوبو کې زندګي ده که در پورته سوم د هغه مې اخري ده ته له ما سره راځه د اوبو تل ته دا زموږ احوال به هم یوسې محل ته ستا تر ژونده به دې دا لو خاطره سي تر اوبو لاندې کتل به دې میله سي عبدالله بري ویل زه دې قربان سم که در تا سوم په ځان پورې به حیران سم لکه څنګه چې لوړ تا لره خطر دی دریاب هم زما له ژوند سره ټکر دی زه اوبو ته لاندې نه سم در تللی او نه تس یې له دریابه راختلی بیا بحري ورته ویل ته قرار سه زه واپس بیرته راځم ته انتظار سه د اوبو سړی روان د کور پر خوا سو د جبل د اوبو تک ته وارخطا سو عبدالله بحري خپل مور او پلار پیدا کړه د هغو په واسطه یې چیل پیدا کړل چیل یې راوړه و ملګري ته یې ورکړه چې دا چیل واخله او ټوله ځان ته غوړ کړه عبدالله د وچې ټوله بدن غوړ کړي غریب څه وکړي یارۍ وتلو ته اړ کړي په اوبو کې د خپل یار سره روان دي چې هر شی په مخ ورځي ورته حیران دي ګرده ورځ یې په دریاب کې منظره کړه نور نو لوړي د بري پر نس تیاره کړه خو بري بحري ته وویل اشنایه زه خو وړې سوم نور ځم له دغه ځایه خپله خورې ژوندي مایان دا چې خورک دي د بل غم در سره نسته نس چې ډک دی ګوري چې وخت کې سازونه را روان دي په نڅا یې ټوله نر ښځې کوچنیان دي مخ ته درومي جنازه وروسته رقصونه عبدالله بري پر سترګو کړه لاسونه چې دا خلک احمقان دي بې عقلان دي جنازه چې موږ پر ژاړو دوی خندان دي چې یو څو قدمه مخ ته سول وړاندې دلته خلک ناست دي ټوله وهي سان دي دې بري له خپل اشنا یې وکړه پوښتنه هغه ټول ناست پر مړه خو دوی غمجنه یو څوک خاندي یو څوک ژاړي څه کسور دی دا اوس تاسو څنګه دود څنګه دستور دی ژر مې پوه کړه په دې حال چې څه کیسه ده څنګه مړی چاته غم چاته میله ده بحري وویل شادي او غم جلا دي دغه ستا مخ ته چې کوم څوک په ژړا دي په دې کور کې نن کوچنی راغی دنیا ته وایي څنګه بې سپارو بېرته الله ته ځکه دا خو امانت ته پاک سبحان دی امانت ساتل و موږ ته بیخي ګران دي هغه نور چې جنازه یې مخ ته تلله او تر شا خلک یې ټوله نڅېدله چې خوشحاله و پر لارې دا په دې چې امانت ورب ته سپاري تاسو څنګه او په څه چې خوشحالېږئ
غمېږي، بل مو څه شي زیروي، پر څه ژړېږي. د وچې کس ویل چې مهربانه، زه چې ستا بلا ته سپر سم قدردانه، خدای چې غم دې رالیږلی په غمېږو، زر عطاوې د رحمت په خوشحالیږو. لکه هله چې محبت ته څوک ستنېږي، ټوله ژاړو، د تن غړي مو کمیږي. د چا زوی وي، د چا ورور، د چا هغه وي چې اوسېږي په هر کور کې لوښ ښکلاوي. تل کوي عبادتونه د رحمان خپل، هم پر مخ بیایي د ژوند ټوله کاروان خپل. بل چې کوم کور کې کوچنی راسي دنیا ته، ټوله وایو حمد او شکر لوی الله ته. په خوشحاله د کوچني ټول اقربا سي، ټول هغه کور ته تحفې راوړي، رڼا سي. دا زموږ د ژوند غمونه او شادۍ دي، ستاسو ژوند خو نه دی ژوند المانۍ دي. عبدالله بحري ویل ټول مو درواغ دي، ما ته هر سره معلوم لکه څراغ دي. ستاسو غم دی پر نرانو چې ژړېږي، هم د هغه رقم پر نر کوچني نڅېږي. په کار نه لري هغه چې عاجزېږي، چې د هر کور سره اغانجي او ډیوېږي، چې یې خپله غېږ زانګو د جوړه کړې، هم یې ژبه د مینې در زده کړې. چا یې غم دی په غمونو کې بللی، پیدایش یې چا په مینه دی ستایلی. خوشحالي مو پیدایش دی د هلکانو، هم غم دی د دنیا پر ملکانو. خو د دې جواب خپله رب ته وایاست، چې نعمت د خالق دوه رقمه ستایاست. تر دې وروسته مو یاري نه سره کېږي، جهالت ستا له یارۍ یې راته زېږي. نور چې باسم له دریابه یاري ولاړه، زه به خاندمه پر مړي او ته ژاړه. خو یوه خبر مې تا ته نصیحت دی، تر دې وروسته زما او ستا سره رخصت دی. کومه غېږه چې د مینې روزنتون دی، که دې وستایل د ټوله ژوند سمون دی.